دوستانو تازه خبر چې د پښتو ژبې مشهوره اداکاره او سندرغاړې شکیبا افغان یو ځل بیا د واده په بندن کې بنده شوله. هغې د خپل انډیوال سره واده وکړلو. شکیبا افغان چې پښتو ډرامو کې کار کوي او هغې سره فلمونو کې هم کار کوي. شکیبا افغان سندرې هم وایي. دوستانو د هغې چې طلاق شوی او بچي هم دي، خو هغې د یو هلک سره د ډېر وخت نه تعلقاتو او دغه تعلقات پټ پناه نه و. اکثر با په سوشل میډیا باندې هغې باره کې خبرې کېدل. اخر هم شکیبا افغان د خلکو خولې بندې کړلې او د خپل اشنا د دغه هلک سره یې واده وکړو. دوستانو دغه واده په اسلام آباد په یو غټ هوټل کې وشو چې په نکاح کې دومره خلک نه وو. دغه تصویران او ویډیوګانې وایرل شوې دي. شکیبا افغان په اسلام آباد کې په یو رستورانت کې دغه واده وکړو او خلکو ته یې دغه پیغام ورکړو چې ما پسې اوس خبرې مه کوئ، ځکه چې زه اوس په حق حلاله نکاح کې شوم. شکیبا افغان په دغه موقع دا هم وویل چې زما بچي دي او شکر دی هغه اوس په خپلو پښو ولاړ دي او ښه تعلیمونه کوي او مدرسو ته ځي. زه هم خپل ژوند غواړم ځکه چې اخر وخت کې هر چاته د سهارې ضرورت وي. شکیبا افغان وویل چې ما نکاح وکړله، څه بد کار مې نه دی کړی. دوستانو دغه و د شکیبا افغان د نکاح او د واده حقیقت چې له تاسو سره موږ شریک کړلو. دا نه د معلومات چې آیا هغه به دغه شوبز پرېږدي او که کنټینیو به یې ساتي. دغه باره کې موږ ته هېڅ معلومات نشته. هغه هم چې موږ ته میلاو شي له تاسو سره به یې شریکوو. د نور داسې تازه معلوماتو او خبرونو لپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.